اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه د مرکبات د درس څخه. حرف د جیم ته رسیدلی وو. جیم، ح، خا. ګورو چې حرف د جیم او ح، خا د بعدی حرف سه د دوو حروفو سه یا درې حروفو سه یو ځای ولیکل شي، مرکب شي، ترکیب شي، نو شکل د حرف تغییر کوي او که نه کوي. نو چې کوي موږ او تاسو اطفال باید په دې باندې پوه شي چې تغییر وکړي، هغه شکل سه باید آشنا شي څه رقم یې تغییر کړی دی. حرف د جیم، ح، خا. دلته وګورئ حرف د ح د ث سه یو ځای لیکل شوی. ح، ث، خا، ب، جیم، ت. صرف سرونه د حرف قطع کړي دي. د ح دغه ځای را قطع کړی او د جیم هم دغه ځای، د خا د حرف هم. د بل حرف څه لیکلی دی همغه سرونه یو ځای کړي دي، نور دغه لاندې نشته. ح، ث، خا، ب، جیم، ت. تلفظ یې همه یو شی دی. دلته وګورئ حرف د ح په مابین د دوه حروفو کې لیکل شوی. ت، ح، ت. نو په مابین د حروف کې چې لیکل شوی تاسو وګورئ په دغه قسم باندې لیکل شوی ده، نقط نه لري، همغه سر د ح دی، صرف دغه ت په خاطر باندې دلته یو تا لیکل شوی ده، نور همغه ح ده. ت، ح، ت. یا، جیم، ب. دلته د یا په خاطر باندې دغه یا ده، لاندې دوه نقطه دي، او جیم چې لاندې کومه نقطه لري هغه هم دلته راغلی ده، او دې خواته ب ده. یا، جیم، ب. ب، خا، ت. ب د ب خا په مابین کې ده، نو ځکه په دې قسم لیکل شوی ده چې دلته په اول کې حرف د ب راغلی ده، او د با چې کومه نقطه ده هغه لاندې لیکل کی، دلته هم لاندې لیکلی ده. او حرف د خا په شنه رنگ چې لیکل شوی ده، ځکه شین رنگ په دې قاعده کې اصول یا قانون دی چې هغه ډک ویل کی. خا نقط یې پورته دغه دی. ب، خا، ت. دغه حرف ته تاسو وګورئ لاندې ها ده او پورته دوه نقط لري، دې ته تای مربوطه وایي. تای مربوطه په قرآن کریم کې دغه تا نه جوړه شوې ده. دا چې کله په قرآن کریم کې تلاوت کوو په آخر د کلمې کې چې راشي، چې بیا په آخر د کلمه کې وقف کوو، نو دغه تا په ه باندې تبدیل کیږي، ابدال کیږي. یعنی وقف بالابدال چې په علم تجوید کې ورته وایي، هغه په دې ځای کې عملي کیږي. وقف بالابدال، دغه تا د وقف په حالت کې په ه باندې تبدیل کیږي، تای مربوطه ورته وایي. درس هم دې ځای پورې کفایت کوي، وروسته بیا ان شاء الله دغه ه تشریح شي. زړه مې و چې دغه هم تشریح کړم، خو د 3.5 دقیقو نه زیات په واتس اپ کې نه لیږل کیږي، ځکه 11 MB اجازه ورکوي، غیر دغه اضافي ویډیو ته اجازه نه ورکوي. نو په دې خاطر باندې چې درس بیا قطع نشي په مابین کې، نو تاسو اطفال بیا کېدای شي صحیح پې پوه نشي. په دې خاطر به ان شاء الله سبا ادامه د درس دغه ځای نه شروع کړو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.